وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې موبایل قرآن مجید محفوظول او بیا هغه باندې تلاوت کول یا هغه اورېدل دا صحیح ده نه ده صحیح. نو دې وضاحت یې غوښتی ده. نو دې مسئلې جواب داسې ده چې موبایل کې قرآن مجید محفوظه کول او بیا هغه اورېدل نو په هغه باندې ثواب شته، دا موجب د ثواب ده. یا هغه کې تلاوت کول دا موجب د ثواب ده او ثواب امید شته، بلکې موجب د ثواب ده. البته دا خیال پکار ده چې له هغه سره باید ناجایز شیان هغه یو ځای نه وي، چې ګانې وغیره دا شیان له هغه سره یو ځای نه وي. په هغه کې د قرآن کریم بې ادبي راځي، دا له غیرت ایماني خلاف ده. دې وضاحت کتاب نوم راځي موبایل فون کا استعمال فوائد و نقصانات آداب و احکام. مفتی شیخ محمد بلال بابر صاحب کتاب ده، هغه کې وضاحت کوي 43 صفحه کې. او دارنګه مفتی عبدالرؤف سکروي صاحب کتاب راځي موبایل فون کې نعمت اور ضروری احکام، هغه 15 صفحه کې. المسائل مهمه فيما ابتلت بالعمى وم جلد 215 صفحه کې هم دغه فرمایي چې دې گنجایش شته محفوظ اول. بهرحال دې کې ثواب شته، خو د ادب و خیال به ساتي. وبالله توفیق.